د قرآن عظیم شان د فضائلو په سلسله کې ستاسې ودرانه حضور ته نن د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو څو مبارک احادیث وړاندې کوم. تیره جمعه می دا قول کړی و چې زه به د احادیثو دا سلسله د فضائل القرآن دا به وایم. په تیره جمعه کې دا بیان تیر سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته د قرآن تلاوت کی، خو په دې جمعه کې به دا روایت اول روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي چې ته ما ته د قرآن عظیم شان تلاوت وکړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا هغه جلیل القدر صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ما ته د قرآن تلاوت وکړه زه اورم. د حدیث شریف توری دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما تویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأ علی القرآن، اقرأ علی القرآن، پر ما باندې د قرآن عظیم شان تلاوت وکړه. د حدیث شریف توری دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دا کلمات وویلې قال فقلت یا رسول الله، اے د الله رسوله اقرأ علیک وعلیک انزل، اے د الله رسوله د قرآن تلاوت زه درته وکم او تا ته یې وکم. اے د الله رسول قرآن خو پر تا باندې الله جل جلاله نازل کړی دی، قرآن نازل سوی پر تا باندې دی او زه د قرآن تلاوت بیا پر تا باندې وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل قال انی اشتهی ان اسمعه من غیری، اے ابن مسعود، اے عبدالله ابن مسعود، ما ته دا خوند را کوي چې زه د قرآن تلاوت لبل چا واورم او هغه و ما ته تلاوتي. د مبارک وای فقرأت النساء، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سورة النساء تلاوت وکي حتی اذا بلغت، در داسې اندازې مې وایدات سورت ورته تلاوتوي چې زه د سورة النساء دغه آیات ته راورسېدم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. د سورة النساء یو څلوېښتم نمبر آیات. دغه آیات چې دی وایي زه دغه آیات ته راورسېدم، دغه آیات د ویلو سره مې دی وایي رفعت رأسي، سر مې راپورته کړي، او غمزنی رجل الى جنبی، یا زما و څنګ ته یو صحابي ناسو، هغه زه داسې پښتانه وای چخې ولم یا کښې کښلم ویې ټومبلم. د پښتو الفاظ دي مختلف، خدای د ده و څنګ ته یو صحابي ناس دی او دی یې داسې سوکا پو کړی دی، کښې کښلی دی، ټومبلی دی، چخوالی دی. وای کله چې زه د کښې کښلم زه په دې پوه سم چې یوه خبره سته، فرفعت رأسي، ما سر راپورته کړي د قرآن د تلاوت، فرأیت دموعه تصیل، ما په دغه حال کې ولیدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې اوښکې دا یې در سترګو راتویېږي او دا اوښکې را روانې دي، دغه حالت مې ولیدی. زما ورونو دلته په حدیث شریف کې مهمه خبره دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت لبه یو چا واورید، دا بهترین عبادت دی، دا افضل عمل دی. په افضل اعمالو کې یو عمل دا دی چې سړی قرآن خپل تلاوتي او یا قرآن و بل ته تلاوتي، هغه یې ځینې اوري. لبل قرآن اوریدل دا هم بهترین عبادت دی
او د اجر او د ثواب عمل دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده د یو چا د قرآن و تلاوت ته غوږ ونیسه چې دی قرآن درته تلاوتوي خو البته په دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم توایي فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید نو څرنګه حال به وي په هغه وخت کې چې کله راولو له هر یوه پخواني امت څخه یو شاهد له دوی راولو چې هغه شاهد به د هغه امت پیغمبر وي او یا به نور صالحین کسان وي او راولو موږ ته ای محمده پر دغه امت محمدي باندې شاهد احوال ویونکی خبرداره چې ته پر د خپل امت باندې شاهدي وایې د دغه آیات کریمه دا ترجمه ده فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید نو څنګه حال به وي هغه وخت چې کله موږ راولو پر هر امت باندې یو شاهد بشهید یو شاهد یو خبردار پر دی باندې چې هغه د دغه امتو انبیا دي او یا نور صالحین دي چې د الله تبارک وتعالی حکم یې منلی وي او تا موږ وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او ته پر دوی باندې شاهد سوې پر دا ټول انبیاو باندې ستا شهادت او یا ستا پر امت باندې ستا شهادت خو البته اکثر مفسرینو دا رایه خوښه کړې ده چې پر نور انبیاو باندې بیا شاهد د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی